د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی یا ښځینه د پښتو په تورو کې 42 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 42 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاد د یا ښځینه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له کوم لور نه شروع شوی او په کوم لوري یې حرکت کړی دا راښیي چې یا ښځینه توری داسې لیکل کیږي. د یا ښځینه توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د یا ښځینه توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، یا ښځینه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، څپلۍ او ترې لاندې هیلۍ لیکل شوې ده. دا ګورئ، د څپلۍ په نوم کې یو ځلې او د هیلۍ په کلمه کې هم یو ځلې د یا ښځینه توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د هیلۍ په کلمه کې د یا ښځینه توري د غږ شکل په پای کې راغلی، لکه هیلۍ، لکه پګړۍ، لکه کړکۍ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه څپلۍ. شاباس. اوس مو چې د یا ښځینه توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د یا ښځینه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د یا ښځینه توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم یا ښځینه توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د کړکۍ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، یا ښځینه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، څپلۍ او ترې لاندې هیلۍ لیکل شوې ده. دا ګورئ، د څپلۍ په کلمه کې یو ځلې د یا ښځینه توری په پای کې د لام له توري سره تړلی راغلی دی. د هیلۍ په کلمه کې هم یو ځلې په پای کې د یا ښځینه توری د لام له توري سره ګډ راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې څپلۍ رسم شوې ده. پوهیږئ چې څپلۍ یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د څپلۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د څپلۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د څپلۍ کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. څ، پ، لام یا ښځینه توري چې سره یو ځای شي نو څپلۍ لوستل کیږي. د هیلۍ کلمه هم له 4 تورو نه جوړه شوې ده. ه یا څرګنده، لام یا ښځینه. د څپلۍ او هیلۍ په کلمو کې مو د یا ښځینه توري لیکل ولیدل. اوس به د یا ښځینه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د یا ښځینه کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه زما څپلۍ توري دي. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د یا ښځینه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. زما څپلۍ توري دي. زه ښوونځي ته په څپلیو کې ځم. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس.
تا په هر هغه یا ښځینه توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته یو ځلې د یا ښځینه توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ یا ښځینه توري پر سر یا ښځینه توری ولیکئ چې د یا ښځینه لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د یا ښځینه توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د یا ښځینه توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. سپینه هیلۍ ښایسته وي. هیلۍ ویشتل ښه کار نه دی. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د یا ښځینه توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه یا ښځینه توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر یا ښځینه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو یا ښځینه توری د هیلۍ د کلمې په پای کې د لام له توري سره تړلی راغلی او بل یا ښځینه توری هم د هیلۍ د کلمې په پای کې د لام له توري سره یو ځای راغلی. سپینه هیلۍ ښایسته وي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي هیلۍ ویشتل ښه کار نه دی. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې سپینه هیلۍ ښایسته وي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه هیلۍ ویشتل ښه کار نه دی د جملې په سر ولیکئ. سپینه هیلۍ ښایسته وي. هیلۍ ویشتل ښه کار نه دی. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. زما څپلۍ تورې دي. زه ښوونځي ته په څپلیو کې ځم. سپینه هیلۍ ښایسته وي. هیلۍ ویشتل ښه کار نه دی. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یا ښځینه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. زما څپلۍ تورې دي. زه ښوونځي ته په څپلۍ
کې زم سپینا هیلی ښایسته هیلی ویشتل ښه کار نه دی. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د یا ښځینه توری لیکل شوی دی. د دې هر یو یا ښځینه توري د پاسه یا ښځینه توری ولیکئ. کله مو چې هر یا ښځینه توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. زما څپلۍ تورې دي. زه ښوونځي ته په څپلیو کې ځم. سپینه هیلۍ ښایسته وي. هیلۍ ویشتل ښه کار نه دی. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې یا ښځینه توري تمرین وکړئ او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې یا ښځینه توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه زما څپلۍ تورې دي ولیکئ او په توره کرښه زه ښوونځي ته په څپلیو کې ځم ولیکئ. د یا ښځینه توري یوازې شکل لیکو. د یا ښځینه توري یوازې شکل لیکو. د یا ښځینه توري په پای کې شکل لیکو. د یا ښځینه توري په پای کې شکل لیکو. د یا ښځینه توري یوازې شکل لیکو. د یا ښځینه توري په پای کې شکل لیکو. زما څپلۍ تورې دي. زه ښوونځي ته په څپلیو کې ځم. سپینه هیلۍ ښایسته وي. هیلۍ ویشتل
کار نه دی زما څپلی تورې دي زه ښوونځي ته په څپلیو کې ځم. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د یا ښځینه توري شکلونه لکه پګړۍ، کړکۍ یوازې داسې لیکل کیږي، له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: څپلۍ، هیلۍ، پګړۍ، کړکۍ، تورې، زما، ښوونځی، سپینه، ښایسته، ویشتل، ښه، کار، نه دی، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.